سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. د خلیلزاد توندې څرګندونې طالبانو ته مو سزا ورکړه. خبریال ویبپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا افغانستان ته د بشر د حقونو او یا هم د افغانستان لپاره نه و تللی. په امریکا یو برید شوی و او د دې برید ترسره کوونکي او ملاتړ کوونکي یې په افغانستان کې و. امریکا ولاړه، هغوی ته یې سزا ورکړه او بیرته راغله. زلمی خلیلزاد یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل آیا د افغانستان د اوسني وضعیت په هکله د مسؤلیت احساس کوئ؟ ویې ویل چې موږ د امریکا مسؤلین یو، موږ هلته د بشر د حقونو لپاره نه وتللې. په امریکا حمله وشوه او امریکا یې په مقابل کې په افغانستان برید وکړ. خلیلزاد په خپلو خبرو کې وویل چې طالبانو پخوا یوه غلطي وکړه او په امریکا د برید سبب شوه. امریکا په افغانستان برید وکړ او طالبانو ته یې د خپل عمل سزا ورکړه. اوس چې طالبانو ته سزا ورکړل شوې ده، په امریکا برید کوونکي اسامه له منځه ولاړ، نو امریکا مناسبه وګڼله چې د افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. خلیلزاد وروسته له هغې دا سپینې خبرې کوي چې ډیری افغانان په فناتیک ډول د افغانستان د حکومت د سقوط سبب زلمی خلیلزاد ګڼي. ان د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي وایي چې د دوی حکومت خلیلزاد سقوط کړ. د چارو شنونکي وایي د افغانستان د پخواني حکومت د لوړپوړو چارواکو دا ډول څرګندونې ښایي چې دوی څومره د پوچ مخ څښتنان وو. خلیلزاد یو امریکایي مامور و او د امریکا د پالیسۍ مطابق یې حرکت وکړ. د امریکا حکومت یې خدمتونه وستایل او د هغوی لپاره ګټور تمام شو. مګر د افغانستان د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي اوس هم دا ماشومانه فکر کوي چې امریکا غوندې یو لوی هیواد خپله پالیسي، خپل پلانونه د خلیلزاد شخصي فکر ته پرېږدي. ګرانو لیدونکو، دا د ته ورته نورو خبري مطالبو لیدلو لپاره سوله نیوز چینل لایک او سبسکرایب کړئ او تاسې کولی شئ خپل نظریات په کمنټ کې موږ سره شریک کړئ.